السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې دوه واتساپ، دوه مسنجر، دوه فیسبوک یعنی هر څه دوه وکاروو. په یو کې یو خپل اکاونټ خلاص کو، په بل فیسبوک کې بل اکاونټ خلاص کو. کولی شو چې دوه وکاروو، په واتساپ هم دوه وکاروو، مسنجر هم دوه وکاروو. نو راځم نن په نننۍ ویډیو کې دغه طریقه تاسو ته ښیم بغیر له کوم اپلیکیشن نه، بغیر له کوم پروګرام نه. په خپل موبایل سیټینګ کې زموږ سره دغه اپشن شته. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که چېرته تر اوسه زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ، اول انتخاب کړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي. د ویډیو لایک کول هم ځان سره مه هېروئ. هېر دې نه وي چې زموږ فیسبوک پیج هم د ټیک پښتو په نوم دی، هغه هم ځان سره فالو او لایک کړئ. راځو د ویډیو په طرف. تاسو به لاړ شئ په خپل موبایل کې سیټینګ به خلاص کړئ. زه راځم سیټینګ خلاصوم. کله چې تاسو سیټینګ خلاص کوو نو تاسو دوه طریقو څخه دغه اپشن پیدا کولی شئ. یو د سرچ څخه چې سرچ کې تاسو دلته ولیکئ چې ډوول نو دلته وګورئ تاسو ته ډوول مسنجر راځي. صحیح ده؟ دې څخه هم تاسو دا پیدا کولی شئ. او بل که چېرته دلته سرچ نشئ کولی نو تاسو ته د سیټینګ نه وښیم، تاسو به ښکته راشئ، تر ټولو ښکته به راشئ. دلته تاسو ته ایډوانس فیوچر په نوم پیدا کیږي. ایډوانس فیوچر نو تاسو به ایډوانس فیوچر دلته چې تاسو ته پیدا شو زه تاسو ته وښیم. ایډوانس فیوچر تاسو ته دغه ښکاري، دا اپشن په تاسو کلیک کوئ. په دې چې کله کلیک وکړه نو تاسو به لږ ښکته راشئ، بیا تاسو ته ډوول مسنجر دغه لاندې ښکاري په دغه ساحه کې دغه. نو په دې به تاسو څه وکړئ، په دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړه نو بیا به تاسو ته دغسې یو صفحه راشي چې دلته ټول اپلیکیشنونه تاسو ته راځي. ګران ملګرو یو خبره په یاد ساتئ، کوم موبایلونه چې ورژن یې 10 یا 11 وي په هغې کې فقط فیسبوک او مسنجر ډول کیږي. چې ورژن یعنی کم وي، 8 وي، 9 وي، 10 وي، او د کوم چې 12، 14 او 14 وي په هغې کې هر اپلیکیشن تاسو کولی شئ چې دوه کوئ. مثلا زه غواړم چې واتساپ دلته دوه دانې کم، دوه اکاونټونه پکې خلاص کم. نو په دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا به تاسو فعاله کوئ او بیا به انسټال باندې کلیک وکړئ. لږ وخت به ونیسي، تاسو سره به دغه دوهم واتساپ هم انسټال شي. نو بالکل تاسو کتلی شئ چې دویم واتساپ هم موږ سره بالکل انسټال شو. تاسو ته زه دا دواړه ښیم، دا زموږ سره یو واتساپ شو او بل هم موږ سره شته. غواړم فیسبوک هم دوه دانې کم نو دلته فیسبوک هم ورته پیدا کړئ. په دې اپلیکیشنو کې تاسو سره فیسبوک شته دی نو تاسو کتلی شئ چې دلته موږ سره فیسبوک شته، لایټ فیسبوک، او بل موږ سره دغه بل شین رنګه فیسبوک. زه ورته دغه لایټ فیسبوک غواړم دوه دانې کم. نو تاسو به دغه اپشن ورته څه کوئ، فعاله کوئ، په دې کلیک وکړئ او انسټال. نو تاسو وګورئ په دې لومړی سر کې تاسو سره فیسبوک هم چې شو انسټال شو. اوس تاسو په خپل سیټینګونو کې اخر ځای کې وګورئ تاسو سره به دلته راغلی وي فیسبوک او مسنجر. دلته وګورئ دا واتساپ دی، وبخئ فیسبوک او واتساپ، نو دا واتساپ دی. په دې کلیک وکړئ تاسو به دلته بالکل خپل نوی اکاونټ هم خلاصولی شئ ډېر په اسانۍ سره. خو ګران ملګرو یو خبره یاد ساتئ چې په واتساپ کې که تاسو دویم واتساپ خلاص هم کړ نو ستاسو په موبایل کې چې کوم لمبرونه دي یا په سیم کارت کې هغه لمبرونه تاسو سره دلته نه راځي. هو که چېرته ستاسو لمبر ته څوک میسج وکړي هغه میسج او هر څه تاسو ته راځي، خو تاسو ته دلته هغه لمبرونه نه شو کېږي کوم چې ستاسو په سیم کارت یا په موبایل کې وي. نو دې ځای نه کولی شئ دوهم واتساپ ځان ته خلاص کړئ، خپل نمبر هر څه پکې ولیکئ، او دې ځای نه دوهم فیسبوک هم تاسو کولی شئ چې دې ځای نه خپل دویم آی ډي هم ځان ته خلاصه کړئ ډېر په اسانۍ سره. که بیا هم تاسو کومه پوښتنه غوښتنه یا مشکل لرئ موږ ته د کمنټ په برخه کې ووایاست. موږ به انشاءالله تاسو ته په 40 ساعتو کې دننه د هغې ځواب حتما درکوو. نو دا په سمسنګ موبایلونو کې داسې طریقه ده، دا هغه چې هغې ورژن مثلا موږ سره 12 وي یا 14 وي نو د کم ورژنونو کې فقط فیسبوک او واتساپ چې دی موږ سره ډول کېږي او مسنجر هم چنان. نو دغه نور موبایلونو کې چې دی دغه علاوه د سامسنګ نه په هغې کې هم دغه اپشنونه شته او په مختلف سیټینګ کې په مختلف ځایونو کې. خو په سامسنګ کې موږ سره په ایډوانس کې دی، په ایډوانس کې او سرچ کې هم تاسو کتلی شئ. او په دې نور موبایلونو کې تاسو سرچ کې ولیکئ ډول. په بعض موبایلونو کې وي او په بعضو کې نه وي، خو په دغه جیګ ورژن موبایلونو کې چې 14 او 14 وي په هغې کې حتما وي انشاءالله، او په دې ټیټ موبایلونو کې په هغې کې بعضو کې وي او بعضو کې نه وي. او په سامسنګ کې د 9 ورژن نه بره چې دی فکر کوم راغلی او د ښکته ورژنونو کې نشته. بس زموږ نننۍ ویډیو ګران ملګرو همدومره وه. د ویډیو لایک کول ځان سره مه هېروئ، دغه ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ، اول انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي.
زموږ ویډیو همدومره وه. تر بلې ویډیو بیا هم تاسو په پاک رب سپارم. د الله په امان.